الرحمن الرحیم. خوږو دوستانو، یو ځل بیا سلامونه ومنئ در سره. د انګلیسي زده کړې پروګرام ته د هرکلی وایم په دې هیله امید چې تېر شوي درسونه به مو ښه زده کړي وي او ورباندې پوه شوي به وئ انشاءالله. خوږو دوستانو، نن راځو د انګلیسي ژبې چې موږ او تاسو په مخابره کې بیخي زیات کار ورڅخه اخیستلی شو او بیخي زیات استعمالیږي، د هغې په اړه خبرې کوو، په هغې باندې غږیږو چې هغې ته ویل کېږي چې WH کوېسچن، یعنې هغه پوښتنې چې په سر کې د هغې WH راځي چې دا یو څو خاص لغتونه دي چې په انګلیسي ژبه کې استعمالیږي او پوښتنه یعنې سوال ورباندې کېږي او ډېر مهم درس دی. خوږو دوستانو، په غور سره فکر ورته کوئ. هغې له جملې څخه خوږو دوستانو وین دی. وین معنا کله. کوم وخت کې چې موږ او تاسو د زمانې په اړه پوښتنه کوو چې دا کار کله شوی دی، نو په انګلیسي کې به ورته وین استعمالوو. وین کله. لکه مثال when do you go to school. ته مکتب ته یا ښوونځي ته کله ځې؟ دوستانو، په د هر یو ډبل ایچ کوېسچن باندې موږ انشاءالله مستقله ویډیو جوړوو، په هغې کې بیا مثالونه ورباندې جوړوو. اوس مې دا ویډیو لنډه دې لپاره درته جوړه کړې ده چې تاسو په اسانۍ سره په د ټول ډبل ایچ کوېسچن باندې تاسو پوه شئ. فقط که اوس مثالونه جوړوو او په هر یو باندې بیا غږیږو یا بیا نو بیخي ویډیو راڅخه اوږدېږي او راڅخه ستړي کېږئ. نو د همدې وجې ما خوږو دوستانو فقط ډبل ایچ کوېسچن دغه ساده در اخیستي تر څو فقط تاسې په معنا باندې پوه شئ او دغه زده کړئ. انشاءالله په راتلونکي کې به موږ په هر یو ډبل ایچ کوېسچن مستقله ویډیو جوړوو. وین معنا کله. وین کله. او بل دی خوږو دوستانو هو معنا څوک. کله چې موږ او تاسو د یو شخص په اړه پوښتنه کوو چې هغه څوک دی، نو د هغې لپاره به موږ او تاسو هو استعمالوو. هو څوک. لکه who is he. هغه څوک دی. هغه څوک دی. او دریم چې دی خوږو دوستانو زموږ سره هغه how دی. how معنا څنګه. دا په هغه وخت کې موږ تاسو استعمالوو چې کوم وخت کې د یو شي یا د یو چا د حال په اړه پوښتنه کوو. لکه موږ تاسو یو چا ته وایو how are you. ته څنګه یې. څنګه یې. تاسو وګورئ دوستانو how دلته استعمال شو. how are you. څنګه یې. او بل دی دوستانو what معنا څه یا څه شی. دا خوږو دوستانو په هغه وخت کې موږ تاسو استعمالوو کوم وخت کې چې موږ تاسو د یو شي په اړه پوهېږو نه، لکه یو شی موږ نه پېژنو چې دا څه شی دی، نو د هغې لپاره موږ تاسو بیا what استعمالوو. لکه what is this. دا څه شی دی. دا څه شی دی. تاسو وګورئ دوستانو what استعمال شو. او بل چې دی دوستانو why دی. why معنا ولې. ولې دې دا کار وکړ. ولې درس وایې. ولې مکتب ته ځې. why do you go to school. ولې مکتب ته ځې. why do you go to school. ته ولې مکتب ته ځې. نو why په هغه وخت کې استعمالیږي کوم وخت کې چې موږ تاسو د یو دلیل په اړه پوښتنه کوو، د یو چا څخه د یو دلیل په اړه پوښتنه کوو چې ته دا کار ولې ترسره کوې. دا هم یو WH کوېسچن دی. ولې. او بل چې دی دوستانو هغه where دی. where معنا چیرته. دا دوستانو په هغه وخت کې موږ تاسو استعمالوو کله چې د یو ځای په اړه پوښتنه کوو چې دا شی چیرته موقعیت لري، دا شی چیرته دی. لکه موږ تاسو د قلم په اړه پوښتنه کوو چې where is my pen. زما قلم چیرته دی. where is my pen. دوستانو په دې هر یو باندې به انشاءالله مستقله ویډیو جوړوو او ښه پرېمانه مثالونه به ورباندې جوړوو تر څو تاسو ښه ورباندې پوه شئ. خو دلته مې یوازې اجمالي او لنډ درته راواخیستل. بله مهمه خبره دغه ده دوستانو چې کوم وخت کې چې دغه WH کوېسچن تاسو استعمالوئ د کوم یو چې د دغه څخه وي په دې ټولو باندې پوښتنه کېږي. یوه خبره خو دغه. او بل دا چې تاسو به دا WH کوېسچن په هر وخت کې سر ته وړئ. د جملې په سر کې به یې استعمالوئ. که کوم یو وي چې هر یو WH کوېسچن وي تاسو به یې د جملې په سر کې استعمالوئ. دوستانو، نننی درس په همدغه ځای بس دی. دا لغتونه سره ورته غوندې دي، بیا داسې نه چې تاسو پکې مشکل پیدا نه شي په دې کې. دوستانو، که بیا هم چېرته زموږ نورو د انګلیسي ویډیوګانو ته لاسرسی غوښتل غواړئ، نو تاسو به لاړ شئ زموږ یوټیوب چینل په پروفایل عکس باندې به کلیک وکړئ او هلته به تاسو بیا له هغې وروسته پلی لیست ووهئ
او د پلی لیست څخه وهلو وروسته به تاسو لاندې راکوز شئ. هلته موږ د لرن انګلیش په نوم سره کورس جوړ کړی دی. له هماغه ځایه تاسو کولی شئ چې نورو ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا کوئ. یا که داسې نه وي نو تاسو به داسې وکړئ چې فقط همدغه ویډیو تر اخره پورې پرېږدئ چې اخر ته ورسیږي. هلته به تاسو ته یوه صفحه خپله راښکاره شي او په هغه ځای کې به تاسو نورو ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا کړئ. دوستانو داسې نو نوي ده. او بله خبره دا دوستانو چې که چېرته هم زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړی نه وي نو په ډېرې مهربانۍ سره زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ تر څو موږ چې کوم ویډیو پورته کوو تاسو بغیر له کوم سر څخه در ورسیږي. د بیا لپاره د الله په امان، الله مو مل شه. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ.